د هیواد څخه وتلی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په اماراتو کې بند پاتې دی. هغه پټ حقیقت چې له ډېرې مودې وروسته افشا شو. څه موده مخکې د اشرف غني سیاسي مشاور سرور احمدزي ویلي و چې اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې دی او هر څه له نږدې څاري او د افغانستان په سیاسي مسایلو او روانو حالاتو بوخت دی. خو اوس تازه د طالبانو د حکومت ویان احمد الله وثیق د ولسمشر غني عطا محمد نور او نورو تښتېدلو سیاسي مشرانو په هکله د هغوی د تازه حال مهم معلومات خپاره کړل. دا چې څنګه معلومات یې خپاره کړي او ولسمشر غني عطا محمد نور او نورو تښتېدلو مشرانو سره څه شوي دي، دا هر څه له مشال پریس سره روانه ویډیو کښې وګورئ. سلامونه درنو لیدونکو، ښه راغلاست. خبرې یې وکړې د غني له لوري د سیاسي بندیز په هکله سپیناوی. تېره ورځ د افغانستان د نوي حکومت یوه ویاند وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په عربي متحده اماراتو کې سیاسي فعالیت ته نه پرېښودل کېږي. د نوي حکومت مرستیال ویاند احمد الله وثیق په یوه بیان کې وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني، عطا محمد نور او نور کسان چې په اماراتو کې میشت دي د دې هیواد د حکومت له لوري د سیاسي فعالیت څخه منع شوي دي. دا لومړی ځل و چې طالبانو د افغانستان د پخواني ولسمشر او د هغه سره د تښتېدلو سیاستوالو د سیاسي فعالیت د منع کېدو په هکله خبرې وکړې. مګر رسنیو تر دې وړاندې دا خبر خپور کړی و چې عربي متحده اماراتو غني ته د پناه ورکولو په وخت کې دا شرط وړاندې کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې به سیاسي فعالیت نه کوي. داسې ویل کېږي چې اشرف غني او نورو تښتېدلو زورواکو په دوه پاسپورټونو له هیواد څخه د فساد له لارې تښتېدلي او د تیښتې وړاندې خپلې ډېرې غلا کړې پیسې عربي متحده اماراتو ته انتقال کړي وې. له همدې کبله دوی د اماراتو شرطونه په ډېره اسانۍ او پرته له چون او چوره څخه ومنل. خو اوس تازه بیا د هغه سیاسي مشاور سرور احمدزي ویلي دي چې په اشرف غني او ډله د سیاسي بندیز لګول نوې خبره نه ده. په عربي متحده اماراتو کې ډېر بهرني میشت پخواني د دولت مشران د همدې ډول قوانینو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې سرور احمدزي تر دې وړاندې دا ډول خبرونه رد کړي چې ګواکې غني د رسنیو سره خبرې نشي کولی یا د حکومت د تایید پرته ملاقاتونه نشي ترسره کولی. مګر اوس د افغانستان د حکومت له لوري د دې خبر د خپرېدا وروسته د اشرف غني دا مشاور یا مشوره کوونکی وایي چې سیاسي بندیز او محدودیت عامه خبره ده. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.